زموږ شریعت دین اسلام د مزدورانو د حقوق هم ډېر رعایت او خیال ساتلی. د دې اندازه تاسې د دا حدیث سره لګولی سي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای اعطوا الاجیر اجره قبل ان یجف عرقه، چې مزدور ته د هغه مزدوري د هغه د خلو د وچېدو څخه مخکې ورکړي. پر یو بله موقع پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه کسانو په هکله چې مزدورانو ته اذیت تکلیف ورکوي ډېر سخت وعید وفرمایي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د 3 کسانو سره به د قیامت په ورځ زه جګړه کوم. د هغه څه یو هغه څوک چې زما د وجې څه هغه ته څوک څه ورکړي او دی بیا هغه ته دوکه ورکړي. دویم هغه څوک چې آزاد سړی خرڅ کړي او دا ښکاره کړي چې دا غلام دی او بیا هغه قیامت. دریم رجل استأجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطيه اجره، چې یو چا مزدور ونیوي، نوکر ونیوي، کارکوونکی ونیوي، کار یې په وکړي چې کله د هغه د اجرت وخت رالی هغه نه ورکوي. د دې سره به د قیامت په ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زه جګړه کوم. نو پر ځای د شفاعت، پر ځای د دې چې تا جنت ته بوځي او ستا سره جګړه وکړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې در ګریبان ونسي، هغه وخت کې به ستا حال څه وي. ځکه عزتمنو د مزدورانو د نوکرانو خیال ساتي. والله که د ده په غریب کېدو کې د ده هېڅ قصور سته او ستا په مالداره کېدو کې ستا هېڅ کمال نشته. دا تقسیم الله کړی دی، څوک یې مزدور کړي، څوک یې باچا کړي، څوک یې مالداره کړي، څوک یې غریب کړي. دا ځکه الله کړی دی چې دا دنیا په روانه سي. اوس که ټوله مالداران سي بیا به خټو والا نه سي پیدا کول، که ټوله تجاران سي بیا به دا روزانې والا نه وي، دا لیړۍ والا به نه وي، دا ګاډیانو والا به نه وي، دا رنګونو والا به نه وي، دا خټو والا به نه وي. نو الله جل جلاله دا د دنیا نظام داسې جوړ کړی چې مزدور هم پکې پیدا کړی دی، غریب هم ستا، مالدار هم ستا، تاجر هم ستا، ډریور هم ستا، کلینر هم ستا، روزانې والا هم ستا، بنا هم ستا، خټ والا هم ستا. دا ټول الله پیدا کړي چې دا د دنیا نظام الله په دا طریقه سره روان کړي. دا ټول یو د بل محتاج دی. مور غریب ته محتاج دی، غریب ماړه ته محتاج. نو هغه مالداران چې په خپل وخت کې چې دی پیسې لري، وس لري، توان لري، طاقت لري، دی د غریبانو، مسکینانو، د مزدورانو، نوکرانو سره ښه سلوک کړي، الله به د دې دغه مالداري برقراره وساتي. او که چیرې دی د مزدورانو حق نه ورکوي، د غریبانو حق نه ورکوي، د هغو سره ښه سلوک نه کوي، ښه رویه نه کوي، ښه اخلاق نه کوي، په دوکان کې شکنځل ورته کوي، بد ورد ورته وایي، بې عزتي ورسوي، هغه هم ستا رنګه عزت لري، هغه هم ستا رنګه نفس لري، هغه هم ستا رنګه ناموس لري. که ته هغه ته شکنځل کې، بد ورد ته وایه، بد اخلاقي ورسره کې، صرف هغه ستا د دې دکان محتاج دی، دا ستا د 2000 3000 4000 محتاج. الله فرمایي تلک الایام نداولها بین الناس، موږ په خلکو شپې ورځې ګرځو، داسې وخت به راسي د دغه سړي به بیا ته محتاج یې، ته به د ده سره مزدوري کوې او دی به تا ته پیسې درکوي. نو عزتمنو دا ستۍ په مالدار کېدو کې ستۍ کمال نشته، د دې په غربت کې د دې کسور نشته. دا ټول د الله تقسیم دی. الله کولی سي چې یو کروڑپتی یا اربپتی په یو سکنډ کې د غریبانو په صف کې ودروي، په یو سکنډ کې د فقر په صف کې درولی سي. په خپله دنیا، په خپل تجارت، په خپل کاروبار، په خپل دکان مه غره کېږه. په هر وخت کې عاجزي کوه، الله ته سرټیټي کوه، د خپلو ماتحتو، د خپلو نوکرانو، د خپلو ملازمینو سره ښه سلوک کوه، د هغو تنخواه، د هغو پیسې پر وخت ورکوه. ځکه د ده لاسته دا ټوله کور ګوري، د ده لاسته د ده کوشنیان، د ده مریضان، د ده وړو والا، د ده ډوډۍ والا، د ده لاسته د کور ټوله شیان دي. وړه نسته، بره نسته، غوړي نسته. دا ټوله چې میاشته راځي چې ستا وخت پوره کېږي، دته یو لیست د دغه شیان دا پروت وي. دلته دوکانداران خو هم داسې غریبانو ته شی د اجر په پور نه ورکوي. نو په کار دا ده چې دغه تجاران د مزدورانو د تنخواه خیال وساتي، پر وخت یې ورکړي. تا ته خلک هر څور پوه شی په پور درکوي، لیکن و ده ته د زر پوه شی په پور نه ورکوي. نو باید په دې کې موږ جدي واوسېږو، په دې کې موږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د فرمان خیال وساتو.